بلخ ولایت کې یو صنعتي شرکت نوي موټر او رکشاوې تولید کړي چې په نږدې وخت کې به یې بازار ته وړاندې کړي. د امین نور صنعتي شرکت مسؤل احمد ضیا احمدیار وایي چې له 4 کلونو راهیسې مزار شریف کې د نقلیه وسایطو د تولید چارې پیل کړي دي. نوموړی وایي چې اوس یاد شرکت د برېښنایي او تیلي موټرو د تولید بشپړ ظرفیت پیدا کړی چې هره میاشت یو شمېر موټر او رکشاوې تولیدوي. نوموړی وایي چې د موټرو او رکشاو ترڅنګ د برېښنایي موټرو لپاره بیټرۍ هم په همدې شرکت کې تولیدیږي. احمدیار په خپلو خبرو کې ویل چې د موټرو او بیټریو د تولید دغه شرکت یې په 150 جریبه ځمکه کې جوړ کړی دی. حدود د 150 جریبه ځمکه 150 جریبه ځمکه کې موږ دا تاسیس شوی. موږ اوس فعلا په 2 بخشو کې فعالیت لرو. یو بخش د موټرو تولید ده چې په دې موټرو تولید کې موږ 2 رقم موټر لرو. یو قسم دی چې تیلی دی انجن لري او بل قسم دا چې بیټری له طریقه د حرکت کې یعنی موټور ده. بل بخش کې موږ چې فعالیت لرو چې اولین ځل په افغانستان کې ده د تولید د بیټری له 14 امپیر نه نیولې تر 200 امپیر پورې موږ اوس بازار کې تولیدات شروع کړي دي چې خرڅ لاوته د وړاندې کوو. هغه زیاتوي چې د موټرو رکشاو او بیټریو د تولید په دغه شرکت کې له 15 تر 20 میلیونو ډالرو پورې پانګونه کړې ده. د نوموړي په خبره د موټرو او رکشاو جوړېدو لپاره ځینې خام مواد کور دننه تهیه کوي او یو شمېر له چین او هند هیوادونو څخه واردوي. کارګر چې موږ دي تقریبا 90 نفر الی 80 نفر کارګر لرو او غیر رسمي کارګر چې موږ ته بازار کې موږ ته فعالیت کوي تقریبا یو 50 کارګر نور مجموعاً موږ کوي چې یو 900 کارګر رسمي او غیر رسمي کارګر ولرو. نو موږ فعلا مشکلات په دې بخش کې عمده مشکلات چې موږ دا په ساحه د ګمرکاتو کې لري. موږ مشکلات کله چې موږ مال چین هیواد نه یا نور هیوادونه موږ مال افغانستان ګمرکو ته مراجعه کوو دلته لږ زر فساد د موږ دینه لږ زر متاثر یو. د امین نور شرکت د موټر جوړولو برخې مسؤل انجینر محمد ابراهیم هارون وایي چې تر دې مهاله یې 15 ارادي موټر او 280 ارادي رکشاوې تولید کړي دي. نوموړی وایي چې د موټرو رکشاو او بیټریو د تولید دغه شرکت یې 150 کسان په کار بوخت دي. هغه زیاته کړه چې دغه تولیدي شرکت یې په سټنډر ډول جوړ کړی چې په کال کې تر 6,000 ارادي نقلیه وسایطو د تولید ظرفیت لري. در حدود 75 اراده موتر داریم تولیدات ده و در حدود 280 تا 290 دانم رکشا تولید داریم. ظرفیت اصلی نظر به حجم و کارخانه و نظر به وسایل و ماشینالاتی که ما داریم ظرفیت تا حدود 6000 موتر یا واسطه را در سال ما داریم. دوی وایي تولید شوي نقلیه وسایط یې له 1200 امریکایي ډالرو څخه نیولې تر 3000 امریکایي ډالرو پورې قیمت لري.